بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، هیله منده یم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن بیا هم زه ذاکره بارکزی د لومړي ټولګي د ریاضي مضمون د شلمې پاڼې موضوع سره چې د لوی، کوچني او د مساوي نښو پیژندلو ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ په تیر لوست کې ولوستل چې ډیر کم عددونه دي، کم عددونه دي، او بیا هم علامې منګه یا نښې وښودلې چې د ډیر عدد طرف ته باید چې علامه کم خواته راشي او د کم عدد ته باید کمه نښه کېښودل شي. د دې دپاره چې تاسو د دې نښو پیژندلو کې یا د دې نښو لیکلو کې څه ستونزه ونه لرئ، تاسو ته بیا هم د دې نښو پیژندلو په اړه زده کړه درکوم. ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو که وګورئ چې څه شکلونه ایښودل شوي دي او د دې مخې ته بعضې علامې دي. ښه، که دغسې چې تاسو وګورئ، تاسو یې په اسانه باید چې په دې پوه شئ چې ولې دوی د علامې ایښي دي. داسې باید څه وکړئ، د دې شمیرل شروع کړئ چې دا اوس په رښتیا ډېر دي که نه، او که بعضې شیونه یې چې ښکاري چې دلته مثال 1 دانه او دلته 15 دانې، خو تاسو خپله پوهېږئ چې دې خوا کم دي او خوا ډېر دي. خو که دغسې تاسو په دې شکل باندې چې ولرئ، نو که تاسو نه پوهېږئ چې څه رقم دي، کم یو لوی دی کم یو کوچنی دی، باید چې وشمیرئ. راځئ چې د دې شمیرل شروع کړو چې دوی دا لوی عدد خوله چې بیرته ده دې طرف ته ورکړي چې دا اوس ډېر دي که نه، ځکه دا علامه خو موږ هغه طرف ته ورکو د کم تعداد چې ډېري، د کم شمیر چې ډېري، چې اوس دا ډېر دی او که نه. 1 2 3 4 5 6 7 8. ښه، 8 خو دلته لرو. اوس دلته که 8 نه ډېري، دوی د علامه غلطه ورکړې. که د 8 نه کمي، دا علامه چې ده صحیح ده. 1 2 3 4 5 6. ښه، دلته 6 لرو، دلته څو دانې؟ 8. ښه، اوس موږ په دې پوه شو چې دا علامه صحیح ده او د ډېر طرف ته باید چې د علامې خوله خلاصه وي. اوس راځو دویمې برخې ته. دلته بیا هم علامه دې خواته ده. اوس دلته خو که موږ وګورو دا ښکاري چې دا کم دی دا ډېر، خو بیا هم خپل د اطمینان حاصلولو دپاره کولی شو چې موږ دا چې وشمیرو. که 1 2 3 4 5 5 دې خوا دي، 1 2 3 4 5 6 7 8 دې خوا دي. 15 ډېر دي که 8؟ آفرین، 8 ډېر دي، ځکه د دې علامې خوله دې خوا خلاصه شوې ده. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس راځو خپلې درېیمې برخې ته. دې کې اوس ګورو چې کم یو دې کې ډېر دی. علامه یا د دې نښې خوله دې خواته یا ښي خواته خلاصه شوې ده، خو موږ نه پوهېږو چې اوس دا ډېر دی او که نه. راځئ چې دا وشمیرو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 دانې موږ دا شکلونه ښي خواته لرو. دلته 1 2 3 4 5 6 7 دانې هم چپ طرف ته لرو. ښه، دلته 9 دي، دلته 7، خو پوهېږو چې د دې علامې خوله چې دې خوا خلاصه شوې ده دا چې دي ډېر دي. اوس راځو د دې ورقې اخري برخې ته چې دلته بیا هم موږ دا شکلونه لرو، لکه 1 2 3 4 5. 5 دانې دلته دي. دې خوا څو دي؟ 1 2 3 4 5. 5 دانې هم دلته. کم یو ډېر دی؟ ښه، ډېر نشته پکې. کم یو کم دی؟ کم هم پکې نشته، ځکه 5 دلته دي، 5 دلته. دا چې دی مساوي دي. دلته باید چې د چې شي علامه ورکو؟ د مساوي علامه. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس راځو خپل د کتاب 21مې پاڼې ته چې دلته هم تاسو ته چې شي دي، دلته عددونه لیکلي او بعضې شکلونه لیکلي. تاسو اوس باید په دې پوه شئ چې څه رقم د کم عدد یا د کمې نښې خواته، د کم عدد خواته کمه نښه کیدی. تاسو خپل پنسلونه راواخلئ او ما سره د دې صفحې چې وکړئ یو ځای وکاروئ. راځئ ګرانو زده کوونکو چې دا وشمیرو. دلته موږ ګورو چې 3 دانې دایرې دلته دي، 4 دایرې دلته دي. ښه، د دې نښې خوله د 4 طرفه خلاصه ده، ځکه 4 غټ دي. دلته هم 15 دانې شکلونه لرو، دلته 3 دانې چې دلته څه دي
15 ډیر دي ځکه علامه دلته خلاصه ده. ښه په دې انځور کې ګورو چې چترۍ څو دانې دي؟ 1 2 3. الکان څو دي؟ 1 2. ښه کم ډیر دي؟ چترۍ ډیرې دي ځکه د دې علامې خوله د چتریو طرف ته خلاصه ده. بیا هم دلته موږ لرو که 1 2 3 4 5 او دلته څو نښې لرو؟ 1 2 3 4. 4 دلته لرو، 5 دلته لرو. د نښې خوله د 5 خواته خلاصه ده ځکه 5 د 4 نه لوی دی. اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې دلته یو مثال د مساوي تاسو ته درکړی. که موږ یوازې په شکلونو نه که عددونه هم ولرو هماغسې چېرته چې غټ عدد وي د علامې خوله باید چې د لوی عدد طرف ته خلاصوي او که مساوي باید چې د مساوي علامه دې کې ورکو. دلته چې تاسو څنګه ګورئ دې خواته موږ 3 لرو، دې خواته هم 3 لرو. دا چې دی دواړه مساوي دي. اوس راځئ د لاندیني عددونو ته وګورئ چې دلته موږ لرو 4 دلته لرو 15. 4 ډیر دی اوس که 15 که ګوتې خپلو شمیرو 4 دلته دی 15 دلته. تاسو ډیر ښه پوهېږئ چې کوم یو ډیر دی؟ 15. آفرین. ښه خوله باید کوم طرف ته خلاصوي؟ د نښې لوی عدد طرف ته. 15. آفرین. ښه اوس راځو دلته دې خواته 3 لیکل شوي، دې خواته 4. کوم یو ډیر دی؟ 3 که 4؟ آفرین 4. بیا هم د نښې خوله باید د 4 طرف ته خلاصه شي. ښه په دې کې دلته اوس موږ لرو دې خواته هم 15 ښي خواته هم 15 چپ خواته یعنی په دې شکل باندې 15 او 15. دلته باید کومه علامه ولیکو؟ مساوي. آفرین. ښه دلته اوس ګرانو زده کوونکو بیا هم لرو دلته نور عددونه. په دې عدد کې موږ چپ طرف ته 2 لرو، ښي طرف ته 4 لرو. 2 ډیر دي که 4؟ تاسو ویوئ 2 ډیر دي که 4؟ آفرین 4. ښه علامه کوم طرف ته باید خلاصه شي؟ د 4 طرف ته. ښه اوس راځو بل عدد ته چې دلته ښي خواته هم 2 لرو، چپ خواته هم 2 لرو. اوس باید کومه علامه ورکو؟ ځکه دواړه یو شی دي لکه څنګه چې 15 یو شی، لکه څنګه چې 3 یو شی. دلته 2 او 2 باید کومه علامه ورکو؟ مساوي. ښه اوس راځو بل عدد ته چې چپ طرف ته موږ یو عدد لرو، ښي طرف ته 3. 3 ډیر دي که 1؟ آفرین 3 ډیر دي. علامه باید چې د 3 طرف ته یا د لوی عدد طرف ته باید چې خوله یې شي خلاصه شي. ښه دلته اوس بیا موږ لرو 3 او بیا هم 15. ښي طرف ته 15 چپ طرف ته 3. کوم یو ډیر دی؟ آفرین کوم یو ډیر دی؟ 15. دلته باید چې 15 ته دا علامې خوله خلاصه کړو. ښه ګرانو زده کوونکو اوس راځئ چې د دې د ښه پوهېدلو دپاره بیا هم څه وکړو؟ دا نښې وکاروو. دلته ګرانو زده کوونکو تاسو ته نښې تیارې درکړل شوي دي. تاسو صرف دا نښې حلقه کوئ چې کومه یوه نښه صحیح ده. دلته اوس موږ لیموان لرو لکه 1 2 3 4. ښي طرف ته 4 چپ طرف ته 3. ښه اوس دا علامه دلته پکار ده که دا؟ آفرین دا پکار ده ځکه چې د دې خوله د ډیر طرف ته خلاصه ده خو د دې خوله کم طرف ته خلاصه ده که نه. خو موږ کومه علامه پکار ده؟ کومې چې خوله خلاصه وي باید دغه طرف ډیر زمونږ دا علامه پکار ده او دا نه. ښه اوس په دې کې راځو دا میوې تاسو ګورئ 2 دې خواته دي او 2 دې خواته یعنی ښي خواته 2 چپ خواته 3. اوس دا علامه هم د 2 خواته خوله خلاصه ده هم 3 خواته. کوم یو صحیح ده؟ آفرین 3 خواته ځکه هر طرف چې خلاصه وي باید چې هلته ډیري. اوس راځو خپل بل انځور ته چې دې کې تاسو بیا ګورئ چې یوه مڼه چپ طرف ته ده، 3 مڼې ښي طرف ته دي. د دې خوله هم یوې مڼې طرف ته خلاصه ده هم د 3 مڼو خواته. کوم علامه دې ځای کې صحیح راځي؟ آفرین ده کومه چې د ډیرو مڼو خواته خلاصه وي. دا علامه غلطه ده. ښه اوس دلته راځو دا میوه شمیرو چې څو دانې دي. په دې کې ګورو چې
که 1 2 3 4 څلور ښي طرف ته دي 1 2 3 4 5 5 چپ طرف ته دي دې کې علامه چیرته باید وي دا نښه د ډیر عدد طرف ته ځکه دلته موږ 4 لرو کوم یو دلته 15 دا علامه صحیح ده دا غلطه ښه اوس راځو دلته ګورئ چې د دې شمیر هم دلته چې دي دلته موږ میوې ډېرې لرو راځئ چې اوس دا وشمېرو چې کم یو ډېر دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 دې خواته لرو او چپ طرف ته 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 ښه دلته یو دانه ډېره ده د دې علامې خوله چیرته یې باید ډیر طرف ته دا علامه نه دا علامه آفرین ښه اوس راځو خپل د اخرنۍ برخې ته چې دلته څو دانې دي 1 2 3 4 5 6 8 8 دانې ښي طرف ته دي او 1 2 3 4 5 6 شپږم چپ طرف ته دي ښه ښي خواته 8 چپ خواته 6 علامه باید چیرته وي آفرین دلته دا علامه چې ده غلطه ده ځکه چې دا علامه د کوچني عددونو خواته خلاصه شوې ده ښه ګرانو زده کوونکو دا وه زموږ نننۍ زده کړه چې بیا هم تاسو ته د نښو پیژندل د علامو پیژندل چې کم طرف ته باید د دې خوله خلاصه وي د خوله چې خلاصه ده کم عدد ته راځي کوچني عدد طرف ته که لوی ته که دواړه طرفه یو برابري کم یو علامه به چې تاسو ولیکئ ښه انشاءالله چې تاسو بیا هم ښه پیژندلې وي د دې علامې لیکل که څه ستونزه پکې لرئ بیا هم زه ستاسو په خدمت کې همدې زده کړې سره د دې نښو لیک سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم انشاءالله تر راتلونکي زده کړې پورې تاسو په لوی الله سپارم خوشحاله اوسئ